بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن څلورنۍ چهارشنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د شوال المکرم میاشتې شلمې نېټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د غوایي میاشتې شلمې نېټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات ولایت مقام مرستیال د دغه ولایت ګمرک، ترانسپورت او یو شمېر نورو رئیسانو سره لیدنه. په هرات کې د مسؤلانو او رسنیو ترمنځ د لا زیاتې همکارۍ او همغږۍ په موخه د هرات ولایت مقام له لوري سیمینار ترسره کېدل. او په هرات ښار او ولسوالۍ کې د ادا او یونیسف لخوا و ماشومانو او میندو ته خوراکي توکي ویشل. اوس هم بشپړ خبرونه. زه محمد ولی عمري یم. د هرات ولایت مقام میاشتنۍ کمیټې ناسته د الحاج مولوي عبدالقیوم روحاني تر مشرۍ لاندې د دغه کمیټې غړو او د حج او اوقافو او پوهنې ریاستونو مسؤلینو او د یونیسف او WHO مؤسسو مسؤلینو په شتون کې د ولایت مقام کې ترسره سوه. د ولایت مقام مرستیال په دغه ناسته کې د پولیو واکسین تطبیق یې د سیمه ییزې ادارې د کاري لومړیتوبونو څخه یاد کړ او زیاته کړه چې دا یو ملي برنامه ده او اړتیا شته چې ټول اوسیدونکي او په ځانګړې توګه ولسوالان د پولیو واکسین د تطبیق ګرځنده ټیمونو سره مرسته وکړي. بلخوا هم د هرات عامې روغتیا مرستیال ډاکټر محمد آصف کبیر د پولیو واکسین تطبیق لپاره د چمتووالي خبر ورکړ. په همدې حال کې د حج او اوقافو او پوهنې ریاستونو مسؤلینو هم د دغه واکسین تطبیق برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. په پام کې ده د پولیو واکسین دغه پړاو کې 2,78,422 د 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان د شینډنډ ولسوالۍ د مسلخ پیځایشیو او سبز ښارګوټي کې د پولیو واکسین ترلاسه کړي. د هرات ولایت مقام مرستیال د دغه ولایت ګمرک، ترانسپورت، پانګونې او سوداګرۍ رئیسانو د نفت او ګاز امیر او یو شمېر سوداګرو او پانګوالو سره لیدنه وکړه. د ولایت مقام مرستیال په دغه لیدنه کې د هرات ګمرک کې د ستونزو پر حل او اوسیدونکو ته د لا زیاتو اسانتیاو برابرولو باندې ټینګار وکړ. بلخوا هم سوداګرو په دغه ناسته کې هرات ګمرک کې د خپلو ستونزو حل برخه کې د سیمه ییزې ادارې د هڅو څخه قدرداني وکړه او زیاته کړه چې اوس مهال د کوم فساد پرته ډیر ژر ستونزو ته رسیدګي کیږي. د ادا او یونیسف لخوا د هرات ښار او ولسوالیو د عامې روغتیا ریاست په همکارۍ ماشومانو، امیندوارو او میندو ښځو ته د پیاوړي کېدو او غذایي موادو د ویش 15 ورځنی کمپاین پیل سو. د هرات د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي تیر کال په دغه ولایت کې تر 20,000 ډیر ماشومان په سوی تغذیه اخته سوي او د دوی په وینا دغه کمپاین د ماشومانو د سوی تغذیې په مخنیوي کې ډیر ګټور تمامیدای سي. د دغه بنسټونو مسؤلان وایي دغه پروګرام به په ټول ولایت کې د یو کال په موده کې پلی سي چې پکې به له 10 تر 19 کلنې نجونې او له 6 میاشتو څخه تر 15 کلونو پورې ماشومان برخه ولري. نور حال په چمتو کړي راپور کې. په هرات کې پر ماشومانو، امیندوارو او میندو ښځو د پیاوړتیا او غذایي موادو د ویش 15 ورځنی کمپاین پیل سو. د عامې روغتیا ریاست د مسؤلانو په وینا په دې پروګرام کې به له 6 میاشتو څخه تر 15 کلونو پورې ماشومان او امیندوارو او میندو ښځې په پام کې نیول کیږي او پر ماشومانو به مغذي پوډر او نجونو ته د وینو د کمښت د مخنیوي په موخه به د آهن ګولۍ وویشل سي. زه پر تاسې ټولو غږ کوم چې د دې کمپاین په کامیابۍ کښې د ادا د محترمې مؤسسې سره په ګډه کار وکړئ تر څو د ټولنې خلک آګاهي پیدا کړي.
او د تقویه پودر او د اوسپنې ګولیو څخه په لازمه توګه استفاده وکړي. اگر خواسته باشیم که ما گام‌های موثرتر داشته باشیم، ما باید به این قسمت توجه و همکاری همه مسئولین و همه مردم ما داشته باشیم. اگر امروز ما خواسته باشیم که آمار سوء تغذیه بیاریم پایین بیاریم یا کاهش بدیم، باید همه دست به دست بدیم، هم از ادارات دولتی، مؤسسات و مردم عزیز ما میتونیم که همه دست به دست بدیم این آمار بیاریم پایین. در غیر از اگر تنها اکتفا بکنیم که دولت و مؤسسات بتونم که سطح این بیماری کاهش بدم، خیلی نمیتونیم موفق باشیم. اقدامات پیشگیرانه ای که برایشان از طریق کارمندان صحی توصیه میگردد انجام بدن تا اینکه طفلشان، جگرگوشهشان وارد فاز یا مرحله سوء تغذیه حاد همراه با اختلاط نگردند. بهترین روش اینه که از امکانات موجود در سطح مسائل مراکز و تحصیلات صحی استفاده کنن، پیام‌های صحی و کارمندان بخش تغذیه گوش بدن تا اینکه ما شاهد واقعات اختلاطی شدید کمتر باشه. دغه پروګرام د پلي کولو مسؤلان وایي چې په تیر کال کې شاوخوا 100,000 په غیر اختلالي سوء تغذیه اخته ماشومان او 4,000 په اختلالي سوء تغذیه اخته ماشومان ثبت شوي دي. استفاده درست از مواد غذایی یا تغذیه درست اطفال در دوره‌ای که مواد غذایی متممه برش داده میشه، او درست داده نمیشه. آگاهی درست نداره مادرها و خانواده ها. بنابراین یکی از معضلات بزرگ ما ندانستن خانواده ها به سطح قرى و قصبات، به سطح شهرها از تغذیه درست کودکان است که این کودکان مصاب سوء تغذیه میشه. د دې پروګرام هدف دا دی چې په ټولنه کې په جامعه کې زموږ په ګران ملک افغانستان کې سوء تغذیه د منځه لاړه شي، کمخوني د منځه لاړه شي، کمه شي او همدارنګه په دراز مدت یا اوږدمهاله دغه کې هدف دا دی چې موږ بین النسلي سوء تغذیه د منځه ویشو. ځکه چې یوه سوء تغذیه مور یو سوء تغذیه طفل دنیا ته راوړي، یو سوء تغذیه مور سوء تغذیه ماشومان منځ ته راوړي، دغه بین النسلي دغه به د منځه لاړ شي. به خانم گرسنه، به پیرمرد گرسنه، به همسایه گرسنه تا اندازه کمک کنند تا ای که ما از این مازل بتانیم انشالله با اون الله تعالی موفق بیرون شیم و تاثیرات سوء و بدی که برای زندگی ما داره برطرف شد. کسایی که به ساعت دوردست هستن اونا رسیدگی نمیتونن به کلینیک حضور پیدا کردن نمیتوانن. از او خاطر یک سهولت شده که از طریق رضاکارا اول توسط سوپروایزر صحی کلینیک و از طریق سوپروایزر صحی کلینیک توسط رضاکاران CW ها همین خدمات به مردم ارائه میگرده. همچنان MNP کسه بدون در نظر داشت از اینکه طفل سوء تغذیه باشه توزیع میشه. د دغه مسؤلانو په وینا سږ کال به د آهنګولۍ او مغزي پوډر له 10 تر 19 کلونو پر 153,000 نجونو او له 6 میاشتو تر 5 کلونو تر 194,000 ډیرو ماشومانو وویشل سي. د یوې سروې له مخې چې په 2014 کال کې ترسره سوي، په افغانستان کې له 10 څخه تر 19 کلونو پورې تر 10 سلنې زیاتې نجونې د وینې کمښت لري او د کمزوري اقتصاد له امله د سوء تغذیه ماشومانو شمیر هم لوړ شوی دی. د هرات د پوهنې ریاست د دغه ولایت د ښوونځیو شاوخوا 550,000 زده کوونکو ته د زده کړو د موادو د ویش د پروګرام د پیل خبر ورکوي. دغه تعلیمي مواد په 40,000 کڅوړو کې چې قلمونه، کتابچې او نور ډوله د لیکلو توکي پکې شامل دي، دا په دې برخه کې د زده کوونکو نږدې 80% اړتیاوې حل کوي. نور حال په چمتو کړي راپور کې د ښار او ولسوالیو د ښوونځیو نږدې 550,000 زده کوونکو ته د تعلیمي توکو د ویش پروګرام پیل سو. دغه توکي په 40,000 کڅوړو کې چې قلمونه، کتابچې او نور ډول د لیکلو توکي چې د زده کوونکو د اړتیا وړ دي د یونیسف ادارې په مالی همکارۍ چمتو شوي دي. تقریبا حدود 24,071 که امروز انشاءالله به این محفل قرار است که انشاءالله تشریح شده و به همین ترتیب
به آمریت محترم معارف شهری با 19 ولسوالی هرات به اصطلاح انشاءالله اونا توضیح شود به این طریق انشاءالله که خیلی از مشکلات متعلمینی که آنها با ضعف اقتصادی مواجه هستند مشکل آنها انشاءالله حل خواهد شد. د دوی په وینا دغه اندازه ښوونیز توکي چې له لومړي څخه تر شپږم ټولګیو پورې د زده کوونکو لپاره په پام کې نیول سوي په پام کې ده د ښار او ولسوالیو د پوهنې ښوونځیو پر دغه شمېر زده کوونکو وویشل سي. برای ما کتابچه، قلم، همی سرکون پاکون دادم، همی کیف. تشکر میکنیم مشکلات ما حل کردم. د هرات ولایت د پوهنې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي هم د اسلامي امارت د مسؤلانو د دغه اقدام هرکلی کوي. باید وویل سي چې تر دې وړاندې هم د پوهنې وزارت مسؤلانو تل د تدریس د لا ښه والي او د درسي کتابونو د کمښت د لمنځه وړلو لپاره د خپلو هڅو خبره کړې ده. په هرات کې د مسؤلانو او رسنیو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ او همکارۍ په موخه 2 ورځنی سیمینار د یو شمېر رسنیو او خبریالانو په شتون کې جوړ سو. دغه سیمینار چې د هرات د ولایت مقام په نوښت جوړ سوی وه د رسنیو د ټولنیزو مسؤلیتونو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وسوې. نور حال په چمتو کړي راپور کې. په هرات کې د خبریالانو او رسنیو د مسؤلینو په شتون کې د 2 ورځنی سیمینار. دغه سیمینار چې د هرات د ولایت مقام په نوښت جوړه سوې وه د رسنیو د ټولنیزو مسؤلیتونو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وسوې. په دې برنامه کې زموږ سره د رسنیو ټولو رئیسانو او خبرنګارانو ګزارشګرانو شرکت کړی وو. په دې سیمینار کې البته بحث پر هماهنګي او د دوی نظرات راټول سول چې انشاءالله موږ به مرجع مربوطه ته شریکوو. د هرات د والي ویان د دغو خبرو په دوام ټینګار کوي چې دوی له رسنیو سره بشپړه همکاري کوي. موږ نهایي د ټولو سره همکار یو، د دوی حمایت کوو، د دوی و نظریاتو ته احترام ورکوو او هر کله د دوی په خدمت کې یو. زموږ د دفتر دروازه دوی پر مخ باندې خلاصه ده. در این نشست 2 روزه که به ابتکار دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هرات دایر شده بود با حضور مدیران مسئول رسانه‌های محلی در هرات در مورد مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها در پرتو قانون رسانه همگانی بحث داشتیم. اتفاقا بحث‌های جالبی بود و مدیران مسئول تبادل نظر کردند در این زمینه. یو شمېر خبریالان او د دې 2 ورځنی سیمینار ګډونوال د دا ډول پروګرامونو پیلول خورا اغیزمن بولي. باید وویل سي چې تر دې وړاندې هم د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلانو تل ټینګار کړی چې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې کار وکړي او د هیواد ملي ګټې خوندي کړي. په ورته وخت کې په هیواد کې د صادراتو د ملي ورځې په مناسبت د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان د صادراتو د یو لړ اسانتیاوو د برابرولو خبر ورکوي. په ټول هیواد کې د بشپړ امنیت تامین، د ګمرکي اسنادو د بهیر چټکتیا او یو شمېر نور هغه موارد دي چې ویل کېږي د اسلامي امارت د مشرانو له لوري ورته رسیدلی دي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات یو شمېر صادراتي سوداګر خبر ورکوي چې د اسلامي امارت مشرانو په تیرو 2 کلونو کې دوی ته ګڼې اسانتیاوې برابر کړي دي. په هیواد کې د بشپړ امنیت تامین او د ګمرکي اسنادو په پړاوونو کې د یو لړ اسانتیاوو برابرول د سوداګرۍ او صنایعو په کارونو کې پرمختګ راغلی دی. امنیت در سراسر افغانستان وجود داره، در شهرها وجود داره. این باعث شده که در قسمت ترانسپورت ما هیچ مشکلی نداشته باشیم و به لطف امارت اسلامی که کار ایجاد شده. در قسمت صادرات گمرکات به صورت منظم کار میکنن که این هم به قسمت صادرات یک سهولت‌های بسیار خوبی میتونه باشه. د هرات یو شمېر صادراتي سوداګر خبر ورکوي چې د اسلامي امارت مشرانو په تیرو 2 کلونو کې دوی ته ګڼې اسانتیاوې برابر کړي دي. په هیواد کې د بشپړ امنیت تامین او د ګمرکي اسنادو په پړاوونو کې د یو لړ اسانتیاوو برابرول د سوداګرۍ او صنایعو په کارونو کې پرمختګ راغلی دی.
در سال 1401 مجموع صادرات که از طریق ولایت هرات صورت گرفته به مقدار 76388 تن اقلام مختلف از طریق ولایت هرات به خارج کشور صادر شده که ارزش دلاری از 101 میلیون و 978 هزار دلار می شود. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي په تیر هجري لمریز کال کې د څه باندې 102 میلیونو ډالرو په ارزښت څه باندې 6.5 ټنه بیلابیل توکي د اسیا، اروپا او امریکا بیلابیلو هیوادونو ته صادر شوي دي. قسمی که شما در جریان هستید با آمدن امارت اسلامی صادرات افزایش یافته و همچنان اداره محلی هرات در پی ایجاد سهولت‌ها و زمینه بهتر برای افزایش صادرات است. د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونې دغه مسؤلان په دوام کې ټینګار کوي چې په 1401 کال کې د دې توکو صادرات د تیر کال په پرتله 25 سلنه زیاتوالی ښیي. د هرات سیمې اداره هم د صادراتو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو لپاره زیاتې هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې سوداګرو او پانګوالو تل په هیواد کې د امنیت ټینګښت د پانګونې د ودې یو له مهمو عواملو څخه یاد کړي دي. د هرات ولایت اسلامي امارت د ځواکونو لخوا 6 تنه د نشه یي توکو د پلورلو په تور نیولي. د هرات ولایت د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې مدیریت د څو کشفي عملیاتو په ترڅ کې 6 تنه د نشه یي توکو د پلور په تړاو ونیول. له دغو کسانو څخه یو شمېر نشه یي توکي هم ترلاسه شوي او اوس تر څارنې لاندې دي. دغه راز د دوی دوسیې بشپړې او عدلي او قضایي ارګانونو ته استول شوي دي. د هرات ولایت د چشت شریف ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ لخوا د اومان یا یومه په نامه مخدره مواد کشف شوي. د هرات ولایت د چشت شریف ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ منصوبینو د دې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عملیاتو په ترڅ کې د اومان یا یومه کڅوړې چې د شیشې په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي کشف او ترلاسه کړي دي. د دې پیښې په تړاو یو تن نیول شوی او اوس د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دی. د غوریان ولسوالۍ د بیلابیلو او لرو پرتو سیمو 200 یتیمان او اړمن ماشومان د عاطفي بنسټ لخوا دولتي ښوونځیو ته وپېژندل شول. د عاطفي بنسټ او د هرات د پوهنې ریاست ترمنځ د اوکړې له مخې دغه بنسټ د خپلې ښوونځي پروژې له لارې د غوریان ولسوالۍ د لرې پرتو او محرومو سیمو 200 یتیمانو او اړمنو ماشومانو لپاره چې مخکې په دولتي ښوونځیو کې د نوملیکنې په موخه ازموینه او ارزونه کړې وه، د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د مسؤلینو او یو شمېر علماو او مخورو او همداراز د مدیرانو، کارکوونکو او ښوونکو په حضور کې جامې، کڅوړې، بوټان او د لیکلو توکي د اړتیا وړ توکي وویشل شول. ویناوالو د عاطفي بنسټ له خدمتونو څخه خوښي څرګنده کړه او په اوسنیو شرایطو کې د اړمنو په لاس نیولو کې د بنسټ رول مهم وباله. په ځانګړې توګه دولتي ښوونځیو ته د 200 یتیمانو او اړمنو ماشومانو معرفي کول. اوس هم ستاسو پام راړم د سبا ورځ د هوا اټکل. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات ولایت مقام مرستیال د دغه ولایت ګمرک، ترانسپورت او یو شمېر نورو رئیسانو سره لیدنه. په هرات کې د مسؤلانو او رسنیو ترمنځ د لا زیاتې همکارۍ او همغږۍ په موخه د هرات ولایت مقام له لوري سیمینار ترسره کېدل. او په هرات ښار او ولسوالیو کې د ادا او یونیسف لخوا و ماشومانو او میندو ته خوراکي توکي ویشل. درنو قدرمن لیدونکو، دا ودانۍ شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه، تر بیا مو په لوی څښتن سپارم.